دوستانو که چېرته ستاسو د موبایل نه د لاندنۍ بټنې ورکې شي یعنې غیب شي دي تاسو به دا واپس څنګه راولئ. ډېره اسانه طریقه او ډېره بهترینه طریقه ګورئ ماته د سکرین برابر نه لاندې راکوز کړئ او بره په دې کې چې کوم د سیټینګ دا نشان دی دا یوې په دې باندې به تاسو څه کوئ دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو دې باندې کلیک وکړئ نو لاندې تاسو ته یو سیسټم ښکاري سیسټم نیویګیشن دا یو دی زه چې به دا سیس ګرځوم دا دی سیسټم نیویګیشن دې باندې به تاسو کلیک ونیسئ. که چېرې تاسو ته په دې ځای کې سیسټم نیویګیشن نه ښکارېږي یا ستاسو په موبایل کې دا اپشن نه راځي نو تاسو به بره په دې سرچ بار کې سیسټم نیویګیشن ولیکئ. د سپیلینګ ته لاندې وګورئ داسې سیسټم نیویګیشن چې کله تاسو بره ولیکئ لکه دلته خو ماته لاندې ښکارېږي خو بیا هم زه دلته کې لیکمه ګوره څنګه چې ما اس واي اس ولیکو نو لاندې مونږ ته په دویم نمبر کې سیسټم نیویګیشن شو دې سیسټم نیویګیشن به تاسو کلیک ونیسئ. په دې کې ستاسو مخې ته دا دوه موبایلو د شکلونه دي. په دې کې چې ستاسو کله په موبایل کې بټن نه شو کېږي نو ستاسو به دا وړاندنی سلیکټ وي. صحیح ده که نه؟ ګوره زه اوس د خپل موبایل نه بټنې ورک کوم دا وړاندنی زه سلیکټ کوم زما د موبایل نه به لاندې بټنې ورکې شي. ګوره اټومیټیکلی د لاندې بټنې ورکې شوې نه ښکارېږي پکې دلته تاسو ګورئ زما په موبایل کې بټنې نشته. خو که چېرې زه ورته دویم شو کلیک کړم ګورئ اوس زما بټنې به واپس راشي ماته زما بټنې راغلي. نو تاسو به څه شی وکړئ تاسو به په دې کې د لاندنی چې کوم دی د دویم نمبر دا به تاسو کلیک کړئ. صحیح ده کوم ته چې لیکلی دی 3 بټن نیویګیشن. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. انشاءالله نیکسټ ویډیو سره بیا حاضرېږو د الله په امان.